سلامونه، امید لرم ټول بخیر. دا د بي ار ټي زو سایکل زه چې کله ماشوم وم یا په شپږم اووم کې به وم، زموږ پلار چې موږ له کوم سایکل اخیستی په هغه ټایم کې زما په خیال په 3-4 زره روپۍ و او اوس په 40-50 زره وي. نو ما پکې مختلف ټریکس زده کړي وو. پلار ته مې یوه ورځ وویل چې تا ته ډېر ښایسته ټریک ښیم، او چې څنګه مې هغه ټریک اپلای کړو نو غرب شو، زه راتاو شوم. نو خوږ شوم، ما خندل او مې پلار خندل. دا زما د بچپن ډېر د یادګارو کیسه ده، کله ناکله یې موږ یادوو. سایکلینګ ډیر زیات بهترین عادت دی او پکار ده چې زموږ په ژوند کې زموږ په روټین کې دا خامخا شامل شي. بي ار ټي چې کوم دا منصوبه لانچ کړې ده، په دې کې تقریبا 360 سایکلې دي ورسره ځای په ځای ولاړې دي او 32 سټیشنې دي. په دې کې دا وي چې ته به ځاله ستا سره به یو زو کارډ وي، په هغې باندې به ته خپل ویریفیکیشن وکړې په نوي سنټر باندې، او بیا به تقریبا 1200 روپۍ جمع کړې ایز ا سیکیورټي. نو تا لپاره به د سایکل لپاره چې کوم منصوبه ده هغه به اکټیویټ شي. په دې دا پروسس لږ شانتې هکټیک دی خو ډېر زیات اسان دی. هغه زه به ډیټیل کې په آخر کې بیا هم وایم. په دنیا کې چې کله دا شیر سایکلینګ دا کیسه شروع شوې ده، تقریبا په 1915 کې شروع شوې وه. یو انقلابي ګروپ هم په نیدرلینډ کې په هغې باندې چېرته بحث کوو، هغې څنګه سایکل له سپین رنګونه ورکړو ځای په ځای باندې ولګول چې هر سړی پې بغیر څه پیسو باندې ځي او بیا هغه پټ کړی شو. اوس دا وخت تقریبا د 3000 نه سیوا په مختلف ښارونو کې شیر سایکل چې کوم منصوبه د هغه شته دی، او د پیښور کې د بي ار ټي دا منصوبه ده، په هغې کې هم دا قسم ښایسته سایکلې شته دی. په دې کې داسې وي چې په دې منصوبه کې مطلب سایکلې ولاړې ځای په ځای باندې، نو یا په سټیشنو باندې ولاړې کوم چې د بي ار ټي ده، دې ته ډاک سټیشن وایي. نو د سټیشن نه به ته سایکل راواخلې چې کوم بل ځای ته پې ځې، چکر وهې یا په ایکسرسایز کې بیا به واپس په یو بل سټیشن باندې ودرې. دغه رنګې په دنیا کې ډېر داسې هم دي چې صرف د یو آنلاین اپلیکیشن سره تړلی شوي وي او ته ګرځه راګرځې په کوم ځای باندې هم پرېږدې، هغه ځای باندې پرېږده. بیا چې بل څوک هغه منصوبه کې وي نو هغه وایي ځان په اپلیکیشن باندې نږدې سایکل پیدا کړي او هغه ته به وخېږي او بیا به بل ته ځي. د سایکل په زړه باندې ډېر ښه افیکټ دی، په بلډ پرشر باندې ښه افیکټ دی، دا وزن کموي، دا چې کوم دی د کینسر امکانات کموي، دا د ډپریشن دپاره د کمی باعث جوړیدلی شي. دا ډېر زیات هیلث اکټیویټي ده. زه دا ډېر پلارانو ته ریکمنډ کوم چې خپلو ماشومانو ته د ویډیو گیم په ځای باندې سایکل تاسو اخیستلی شئ. د دې د دنیا باندې مختلف لوبې مقابلې هم کېږي، په هغې باندې هم تاسو په هغې کې حصه اخیستلی شئ. دې نه علاوه چې کوم ایم ان ایز دي، ایم پی ایز دي یا راتلونکي دي، هغې ته زما دا خواست دی چې په خپل خپل حلقو کې تاسو دا منصوبه کاپي کړئ او هلته کې ولګوئ. او چې کوم بزنس پرسنز دي هغې ایز ا بزنس موډل هم دا لګولی شي، او کوم چې د سوشل ورک کوي چیریټیبل ارګنایزیشن دي هم په خپل علاقو کې دا موډل کاپي کولی شي. په دې باندې پیسې هم راتللی شي او په دې باندې د هغه ځای هیلث بینیفټ، اکنامک بینیفټ، پلوشن کمول، دا ټول بینیفټ دغه علاقې ته هم کېدلی شي. څومره چې داسې خلک دي چې هغه هاوسینګ سوسایټي چلوي، نو هغوی ته هم زما خواست دی چې په خپل هاوسینګ سوسایټیز کې دا منصوبه خامخا لانچ کړي، په هغې کې دا ولګوئ. د دې کې به ستاسو د هاوسینګ سوسایټي ډېر پروموشن کېږي او دغه هلته کې به ډېر خلک چې کوم دي ذهني طور باندې صحت لحاظ سره به ډېر زیات ښه کېږي. څومره چې غټې یونیورسټیانې دي د هغې مشرانو ته زما دا خواست دی چې هغه هم دا سایکلې په خپل یونیورسټیانو کې، کیمپسو کې دننه خامخا انسټال کړي. په ډېرو کې شته هم، خو په کار چې په نورو کې هم وشي. د دې مختلف فایدې دي. په صحت په حوالې سره ډېر زیات ریسرچ پې شوی دی چې څومره ډېرې فایدې دي د سایکلینګو. د هغې سره سره په معاشیاتو باندې ډېر غټ امپیکټ دی چې په ډېرو ځایونو کې د تیلو کنزمپشن کم شوی دی، بیا د صحت باندې چې کومه خرچه راځي هغه کمه شوې ده. دې سره پلوشن ډېر زیات کمی، لکه ګندګي چې موږ د وړوکي وړوکي ځي دپاره هم ګاډي استعمالوو نو هغه ډېر زیات ګندګي خوروي. د هغې نه ښه خبره دا ده چې بنده سایکل باندې لږ ځای لپاره ډسټنس اخلي نو پلوشن کمیږي ورسره. او یو فرست مایل یا لاست مایل افیکټ ورته وایي. لکه اکثر ډېر ځایونو کې ستا نه به بس سټیشن یا ټیکسي سټیشن لږ لرې وي، نو ته خپل ګاډی به وستی نه شي. نو هغې لپاره هم سایکل ډېر زیاته فایده کوي چې دا قسم منصوبې شي. نو هر چا چې دا منصوبه شروع کړې ده هغه ته زموږ دعاګانې دي چې هغه د کامیاب وسي او داسې منصوبې د نورې هم د ټول پښتونخوا ته راوړي. نو که تاسو ځله د زو سایکل هغه نه کړی، تاسو هم کولی شئ. د دې یو څو سټپ دي، ما په اوله کې هم وی. ټول نه اول تا سره د یو زو کارډ ستا په نوم باندې پکار دی، که نه نو به تاسو د رجسټریشن وکړي. د هغې نه پس بیا به ته د نادره رجسټریشن کې د مختلف سنټر ځای په ځای د پروسټیټ دوکانونو کې هم وي.
پای کې به تقریبا ستانه 100 روپۍ د نادرات او 80 روپۍ د ناغو اخلي 200 روپۍ د دغه خرچو اغسته دې سره به تاسو د خپل کارت کاپي دغه د نادرا ویریفیکیشن او خپل کارت دا به ویسي په نوي چې کوم سټیشن دی د بي ار ټي په هغې کې به جمع کوي هلته کې چې کوم کاونټر او هغې سره به فارم به د هغو درکړي او ویریفیکیشن به دې وکړي فنګر ویریفیکیشن بیا به د هغې ستا کارت کې دا اکټیویټ کړي ستا 1000 روپۍ چې کوم وي هغه ستا په دغه کې پرتې وي ایز ا سیکیورټي او نور چې ستا په کارت کې څومره روپۍ نو هغه دې نه استعمالېږي نیمه ګنټه تاسو ته سفر فری په دې کې او د هغې نه وروسته چې کوم دی 10 روپۍ پی ګنټۍ نو اوس د صحت حوالې سره هم ډېره فایده ده او د معاشیات حوالې سره هم زما دا غوښتنه د ټولو خلکو نه که څوک په پېښور کې نو هغه دا استعمال کېږي د پېښور کې نه خپل علاقو کې د کاروبار په نیت د ثواب په نیت د صحت په نیت دا قسم منصوبې شروع کړئ او خورې کړئ سلامونه